ولسمشر غني دوستم ته د جزا پر ځای جایزه ورکړه. پاریان پالیسی وايي ولسمشر غني یو بدنامه جګړه مار ته د مارشالۍ رتبه ورکړې. د پاریان پالیسی نشریې په یوه مقاله کې لیکلي دي د ولسمشر غني او عبدالله ترمان تر جوړجاړي وروسته یو شرط و چې ولسمشر غني با جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړي. نشریه لیکي دوستم په تیرو جګړو بیا د امریکا د راتګ پر مهال په شوو جګړو کې خورا بدنامه جګړه ماره څیره وه. په دغه مقاله کې راځي چې پر هغو د لسګونو کسانو د وژلو تور پورې دی او همداراز په ګڼو نورو جنګي جنایتونو هم تورن دی. سرچینه کېږي چې نوموړی په 2014 کال کې د خپل یو سیاسي سیال په جنسي زورونو هم تورن دی، خو حکومت یې پر وړاندې اقدام نه دی کړی. پاریان پالیسي لیکي د ولسمشر غني حکومت ژمنه کړې وه چې حکومت به له جګړه مارو مفسدو خلکو پاکوي، خو دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه ښایي چې هغه په افغانستان کې د یو پاک او سالم نظام په جوړولو کې ناکام دی. د نشریې په باور دوستم ته باید د کړنو سزا ورکړل شوې وای، نه چې هغه ستایل کېږي او ورځ په ورځ یې موقفونه لوړېږي.